الواحد القهار يجريه فنسأل الله الواحد القهار يجريه. دا خطي یو خطي دا وړکی خطي دا ولیکه، بل غټ خطي ولیکه، غټ خط کې هغه ته خبرې نورې مو کړې، دا یې پکې کېښوده، مصر ته دا خط راولېږه، راویلېږه. نو عمر بن العاص هغه ته راغی، بحیرة النیل ته راغی. نو دا کاغذ دا وړه بطاقه چې عمر صاحب ورته رالیږلې وله، دا خط یې نیل ته ور واچوه. د طالبانو ورونو دې کې یوه لوی علم پروت ده چې تاسې داسې فکر مه کوئ چې تاسې څوک لري علم لري، دا دیوالونه علم لري. اوبه چا پوه کړل چې تاسې ته خط داسې لیکل سوی ده، خط یې چې ور واچو نو مصریان د دې د وتلو اراده درلودله چې وځي. په اوله شپه باندې سبا ته بېګا یې ور واچو چې سبا ته څو 14 متره اوبه د بحیرة النیل را زیاتې شوې، 14 متره په یوه شپه باندې. خو تر ننه پورې بیا الله عز وجل د بحیرة النیل اوبه هغه مخکې غوندې حالت ته نه دي بولي، همداسې خپل حالت باندې روان ده. د هغه عمر طالبانو د بحیرة النیل او دا خبر طالبانو د اسلام ټول کتابونه کوي، د مغازي او د سیرو کتابونه، د عمر رضی الله عنه د سیرو د تاریخ کتابونه د دې خبرې نه ډک دي. او ټول علما دا مسئله کتابونو کې ذکر کوي. عمر رضی الله عنه کې دومره هیبت پروت و. یو ورځ یو حجام ورته راغی، ما مخکې تاسې ته ویلي وو چې سلمان ته نبي علیه السلام زمانه کې حجام ویل کېده. حجام راغی د عمر رضی الله عنه د ویښتان یې جوړول. عمر رضی الله عنه ورته ناست و، عمر صاحب وټوخل، چې وایي ټوخل طالبانو هغه نسوه ما زه له ټوخلو سره طالبانو دومره روب عمر کې د هغه سړي ته 40 دیناره وه، 40 درهمه وه، یعنې بېعزته سوی دي سره کوي. عمر رضی الله عنه یو ورځ خطبه ویلې طالبانو ورونو. عمر رضی الله عنه یو ورځ خطبه وایي په منبر د جمعې په ورځ باندې منبر باندې ناسته یوه ډله مجاهدین نهاوند ته لېږلي دي. نهاوند عراق العجم. اوس طالبانو تقریبا دا د ایران په حدودو کې راځي او د عراق طرف ته هغه حدودو کې. نو د نهاوند ته خلک لېږلي دي. عمر صاحب خطبه وایي د جمعې په ورځ، یو دم یې غږ یا ساریتو الجبل الجبل. خلک وایي عمر صاحب ته لیونی شو، خبرې موږ ته کوي. یو دم بیا یوه میاشت بعد هغه لښکر له نهاوند نه راغی. نو ملګرو ته وایي د جمعې ورځ وله د جمعې مانځه وخت اوس پلانکی ساعتو له دښمن سره مو جنګ. نو موږ فکر نه و د غره له خوا نه موږ باندې دښمن راتاو شو. وی غږ راغی د عمر رضی الله عنه، غږ راغی، نارې راوهلې یا ساریتو الجبل. ساریه ابن زنیم نومېده، دی د دې جنګ قمندانو ده ته یې نارې ووهلې یا ساریتو الجبل. د مدینې نه غږ طالبانو نهاون عراق العجم ته ورسېده. الله عز وجل ورسو. حافظ ابن الحجر په فتح الباري کې لیکلي دا طالبانو باسناد حسن ثابت سند د طالبانو دا کومه خبر چې د عمر رضی الله عنه د منبر د مدینې نه قمنده ورکوله او عین چیرته رسېدله؟ طالبانو نهاون ته رسېدل. عمر رضی الله عنه چې اسلام راوړ، طالبانو ورونو ډېرې ستړې په اسلام کې تېرې کړلې. چې کله هجرت کو د نورو صحابو هجرت هم پټ وي، د هجرت هم ښکاره. عمر رضی الله عنه تورې واچوله طالبانو په غاړه کې او قوس یې ځان سره راواخیسته، په لاس کې نیولي و، غیږ یې تیار راویستلي ول، کیس یې ول. او قریش د مکې قریش د بیت الله سوري ته ناست ول، نو دی ورغی او هلته یې طواف د بیت الله نه وکړ، 2 رکعاته مونځ یې وکړ له مقام ابراهیم سره او بیا بېرته را روان او خلکو ته یې ویلې چې که څوک غواړي چې مور یې بوره شي راجږدي سي ماته، او که څوک غواړي چې اولادونه یې یتیم سي راجږدي سي ماته، که څوک غواړي چې ښځې کونډه سي راجږدي سي ماته، که څوک غواړي چې